ما ته خو داسې په وړومبي ځل ملاقات کې ښکاري سواد په جنت کې دی او جنت راته په سواد کې بیا وایي ډېره لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو ډېره موده پس یو ځل بیا تاسو ته مخاطب د خوږو او درنو میلمنو سره زیت الرحمن حجت صاحب څوک چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی دوی سره ملګری علي اکبر صاحب څوک چې چارسدې نه سواد ته راغلي دي توت هرکلی دواړو ته وایو مننه زیت الرحمن حجت صاحب سواد ته راغلي څه محسوسوئ سواد باره کې سواد د خلکو باره کې زه خو چې سواد ته کله په وړومبي ځل لاړم دا خو مې مانه یاد دی چې څو ځله به راغلی یم ما نه یو شعر لیکلی و چې ما ته خو داسې په وړومبي ځل ملاقات کې ښکاري سواد په جنت کې دی او جنت راته په سواد کې بیا وایي ډېره لا ما ته خو داسې په وړومبي ځل ملاقات کې ښکاري سواد په جنت کې دی او جنت راته په سواد کې ښکاري نو زه مو که دې دپاسه زه د سواد نور تعریف کوم نه به ګستاهي بس په دې دپاسه نور څه کېږي نه ډېره زیاته مهرباني ډېر زیات سوالونه دي ډېر زیات دغه دي خو نه سوالونو ته نه ځو او مینوال به د شعرونو د اورېدلو څه تمه لري نو غواړم چې تاسو مینوالو سره څه کلام شریک کړئ او داسې نه وړاندې خو همدرد صاحب ستاسو او ستاسو د مشال د ټول ټیم کوم ملګري چې کیمرې نه شاته دي یا زموږ تر څنګه ولاړ دي موږ سره زموږ مشر علي اکبر خان زموږ سره هر ټایم په ادب کې ډېره مرسته کړې ده زما ملاتړ دی د هغه ډېره زیاته مننه کوو دا صفر ور مننه کوو دغه کیمرې نه شاته چې کوم ملګري دي ستاسو مننه کوو چې موږ مو دې پروګرام قابل وګڼلو او شعرونه یې دغه ملګرو ته ډالۍ وي چې ما له څه داسې تربیت زما ضمیر کړی دی ماله داسې تربیت زما ضمیر کړی دی ما د دشمن په جنازه باندې هم ویر کړی دی ما له داسې تربیت زما ضمیر کړی دی ما د دښمن په جنازه باندې هم ویر کړی دی ډېر ښه خوب مې لیدلی دی چې سوځي لوبټې په اور کې خوب مې لیدلی دی چې سوځي لوبټې په اور کې سوځي لوبټې په اور کې ما یې تپوس د هر مولا نه د تعبیر کړی دی د نغري غاړې ته ناست ماشومانو کې شونډې تمامه شپه مې بېګا سوچ په دې تصویر کړی دی ګورو چې ستا سوال به قبلېږي که زما منجوره ګوره چې ستا سوال به قبلېږي که زما منجوره ما مې توکل په خپل الله او تا په پیر کړی دی ډېره لا بیا ګورو چې ستا سوال به قبلېږي که زما منجوره ما مې توکل په خپل الله او تا په پیر کړی دی د بل غزل څو شعرونه چې حیوان به ونسکي د نورو حیوانانو وینې حیوان به ونسکي د نورو حیوانانو وینې حیوان به ونسکي د نورو حیوانانو وینې او انسان چې تږي شي نسکي د انسانانو وینې حیوان به ونسکي د نورو حیوانانو وینې انسان چې تږي شي نسکي د انسانانو وینې کپیله دلته یې د کور خلک په تمه ناست دي کپیله دلته یې د کور خلک په تمه ناست دي لږې شان پرېږده په وجود کې د ځوانانو وینې کپیله دلته یې د کور خلک په تمه ناست دي لږې شان پرېږده په وجود کې ځوانانو وینې او خپلو بچو له دې لاسونه په سر مه راکاږه خپلو بچو له دې لاسونه په سر مه راکاږه خپلو بچو له دې لاسونه په سر مه راکاږه ستا په لاس ښکاري د دې ښار د ماشومانو وینې ډېر ښه ډېره غزل د همدرد صاحب ته یې ډالۍ وي چې راجوخ کړم خپلې غېږې ته بچې په درستخان راجوخ کړم خپلې غېږې ته بچې په درستخان راجوخ کړم خپلې غېږې ته بچې په درستخان غربت را سره نه پرېږدي لالې په درستخان که مړ شوم او مور مې رانه بېله شي نو خیر دی که مړ شوم او مور مې رانه بېله شي نو خیر دی په ژوند خو رانه نه شي بېلېدی په درستخان پښتون یم چې مې سترګې پښتنو ته ښکته نه کړی پښتون یم چې مې سترګې پښتنو ته ښکته نه کړی یو پلار لوڼو ته کېښود پټکې په درستخان یقین وکړه چې څوک د مسافرو ذکر وکړي یقین وکړه چې څوک د مسافرو ذکر وکړي رایاد شي راته هسې یو سړی په درستخان شملې دي
د شړشمو ساګ او ستا د لاس سوکړک. شوملې دي د شړشمو ساګ او ستا د لاس سوکړک قدرت راته جوړ کړی دی سپرلی په درستخان. مننه. شوملې دي د شړشمو ساګ او ستا د لاس سوکړک قدرت راته جوړ کړی دی سپرلی په درستخان. که سپوره وي که توره وي خدا به یې منې، که سپوره وي که توره وي خدا به یې منې، عجز به چاته تریو نه کي تندې په درستخان. او څو شیونه نور چې دومره مې پوهه کړی چې دا په کوم قصور راځمه. دومره مې پوهه کړی چې دا په کوم قصور راځمه. زه هر ماښام کور ته په سرو وینو کې سور راځمه. ما خپل ظالم کفیل بغیر له دې نه نه راپرېږدي. یا مې د مور په مرګ راځم او یا د لور راځمه. ما خپل ظالم کفیل بغیر د دې نه نه راپرېږدي. یا مې د مور په مرګ راځم او یا د لور راځمه. بېوسي ورکه شه ورځ په مزدورو تېره شي. بېوسي ورکه شه ورځ په مزدورو تېره شي. د شپې چې خپل کور ته راځم لکه مخرور راځم. مننه. دغه اخري غزل د مشال ټیم ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې ستا لیونۍ به ستا په غېږ کې په دا رنګ مړ وي. ستا لیونۍ به ستا په غېږ کې په دا رنګ مړ وي لکه د بلې لمبې لاندې چې پتنګ مړ وي. زما د مینې احساس ستا په زړه کې داسې مړ دی. زما د مینې احساس ستا په زړه کې داسې مړ دی لکه د ښار پردو کوڅو کې چې ملنګ مړ وي. هغه سړي ته که څوک مړ وایي نو بد به کوي چې کوم سړی د پښتنې خاورې په جنګ مړ وي. هغه سړي ته که څوک مړ وایي نو بد به کوي چې کوم سړی د پښتنې خاورې په جنګ مړ وي. زما د قام د بې رحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمۍ په خپل پالنګ مړ وي. زما د قام د بې رحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمۍ په خپل پالنګ مړ وي. هغه سړي نه لوبټه او څادر دواړه تاو کړی چې کوم سړی د لوبټې څادر په ننګ مړ وي. چې د حالاتو د بلې د پیغلې خواله رسي هغه عاجز به د وختونو په پارسنګ مړ وي. یو وارې بیا همدرد صاحب ستاسو دغه ترڅنګ ملګرو د کیمرې نه چې کوم ملګري شاته دي ډېره زیاته مننه مو کوم. ډېر زیات مشکور یم چې موږ مو دغو ناستې قابل وګڼلو. ډېره زیاته مننه مشال ټي وي ته د وخت ورکولو مو یوه نړۍ مننه کوو. امینولو دا و ضیق الرحمن اجز صاحب ورسره علي اکبر صاحب خوندور کلامونه ترې هم تاسو واورېدل. د دې سره سره د معاشرې او د ولس ځپلي احساسات چې هر یو خیال د یو بل نه ښایسته. زه به د حمزه بابا په دې یو شعر باندې اجازت اخلم. ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېده شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم.